ابا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اتاویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. څلويخت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. دا خلق د څه شي په باب پوښتنه کوي؟ آیا د هغه لوی خبر په باب په دغه راز ګډو وډو ویناو کې اخته دي؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. هو هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي ډیر زر به دوی ته څرګند شي چې قیامت څه شی دی. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. آیا داسې نه ده چې موږ زمکه فرش غوړولې ده او غرونه مو په هغه کې د میخونو په څیر خښ کړي دي او تاسو نارینه او ښځې مو جوړه پیدا کړی یې او تاسو خوب مو د آرام باعث ګرځولای دی او شپه مو پرده اچونکي او ورځ مو د ژوند وخت ګرځولای دی. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. او ساسه د پاسه مو وو محکم اسمانونه درولې دي او یو ډیره زیاته روخانه او توده دیوا یعنی المر مو پیدا کړای دی او لوریځونه مو پر لپسې بارانونه راوړولې دي ترڅو چې د هغو په وسیله غلې شنیلی او ګڼ باغونه را زرغون کړو. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. بشکه د فیصله ورځ یو ټاکلی وخت دی. په هغه ورځ کې به په شپېلې کې پوکای وهل شي. تاسو به ډلې راوېستل شي او اسمان به پرانستل شي ان تر دې چې هغه به دروازې جوړ شي. وسيرت الجبال فكانت سرابا. او غرونه به وخوځول شي تر دې پورې چې سراب یعنی د زمکې د مخ سپین ځګ وګرځي. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. په حقیقت کې جهنم یو څارن ځای دی د سرکشان او هستوګن ځای دی چې په هغه کې به دوی په مودو پراته وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. په هغه کې به هیڅ د کوم یخ او څخلو ورشي خوند هغوی ونه څکي. څه چې مومي هغه به یوازې شیدلی وب د زخمونو وینې زوی وي د هغو د تیرو کړو عملونو پورا او بشپړه بدله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. هغه هیڅ د قیامت ورځې د حساب هیله نه لرله او زمونږ آیاتونه هغوی بیخي دروغ ګڼلیو. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. داسې حال کې چې موږ هر شی په شمار لیکل اوس خوند وڅکي موږ به تاسو ته العذاب پرته هیڅ بل شی در زیات نکړو. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
بشکه د پرهیزګارانو لپاره کامیابی ده باغونه او انګور او نوې پیغلې همزولین جونې او ډک جامونه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا او هلته هیڅ چټي او درو خبره هغوی نه اوري جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا بدلاو پورا لوريان استاد پروردگار لورينا د هغه زیات مهربان خدای لوري څخه چې د زمکه او اسمانونو او د هغه دواړو په منځ کې د هر شي څښتن دی د هغه په مخ کې هیڅ څوک د خبرو کولو وس نه لري يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وهغه ورځ چې روح او پرښتې په لیکو کې درې دلی وي هیڅ څوک به خبرې نه کوي پرته له هغه چا چې رحمان خدای اجازه ورکړي او هغه به حق خبرې کوي ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا هغه ورځ حق ده نو اوس چې د چا زړه غواړي د خپل پروردګار لوري ته دی ورګرځي د لار دی ونیسي إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مونږ تاسو خلکو ته له هغه عذاب نه ویره دراچولې ده چې نږدې راتلونکی دی په هغه ورځ به بنی آدم ته ټول هغه ستر سترګو راشي چې د لاسونو هغه مخکې لګلیو او کافر به د افسوس فریاد وکړي چې کاش کې زه خاورې وای